السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته د افغانستان حضرت الله زازي په هکله باندې ووایم چې سبا ته به که خیر د حضرت الله زازي فیصله وسي د څه شي فیصله به وسي په دغه ویډیو کې به زه تاسو ورباندې پوه کړم. بل به زه تاسو ته ووایم چې سبا ته په سریلانکا پریمیر لیګ کې دوه ډېرې زبردسته لوبې هم ترسره کیدونکي دي. دغه د کوم ټیمونو لوبې ترسره کیي. یو بل به زه تاسو ته د قیس احمد په هکله باندې یو خبر درکمه چې قیس احمد هم استرالیا ته رسېدلی ده او سبا ته که خیر د قیس احمد لوبه هم شروع کیدونکې ده. او دغه نه علاوه به زه تاسو ته د ایشین کرکټ کونسل نه یو خبر درکمه چې ایشین کرکټ کونسل دغه 19 کلن ایشیا کپ کنفرم کړی ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. لازم اول زه تاسو ته وایم چې نن خو په سریلانکا پریمیر لیګ کې کومه لوبه ترسره نه سوله. نن د ارام ورځ وله سبا ته دوه ډېرې زبردسته لوبې ترسره کیدونکې دي. دغه غرمې ټایم کې چې 2 بجې د افغانستان په وخت باندې چې کومه لوبه ترسره کیدونکې ده دغه د نجیب زدران دوی ټیم چې کوم ده دغوی به د نور احمد دوی ټیم سره که خیري لوبه ترسره کیي. او هغه ماښام ټایم کې 6:30 بجې د افغانستان په وخت باندې چې کومه لوبه ترسره کیږي هغه بیا د رحمان الله ګوربز دوی ټیم چې کوم ده دغوی به دغه د نوین الحق دوی ټیم سره لوبه ترسره کیي. نو سبا ته څلور داسې لوبې ترسره کیدونکې دي چې څلور واړو ټیمونو کې د افغانستان لوبغاړي لوبیږي. نو ګوره چې کوم افغان لوبغاړی سبا ته ډېر ښه ځلیږي. ګوربز ته پکار ده چې اتمن ښه وځلیږي ځکه دغه 2-3 ورځې وروسته د پاکستان سوپر لیګ بولیم شروع کیدونکې ده. او زه به تاسو ته وایم چې سبا ته هم په بیګ بیش لیګ کې یوه لوبه ترسره کیږي چې د قیس احمد دوی ټیم چې کومه ده قیس احمد دغه ورته بل ټیم کې اخیستل سوی دی، یعنې میلبرن سټار په نوم باندې چې کوم ټیم ده په دغه کې اخیستل سوی ده. قیس احمد اول ورته به سبا ته لوبه ترسره کیي او دغه لوبه غرمې ټایم کې په کم 1 بجه که خیر شروع کیدونکې ده. زه به تاسو ته وایم چې نن هم په بیګ بیش لیګ کې یوه لوبه ترسره سوله. په دغه نه خو ما تاسو خبر کړی مو چې رشید خان ورکړی ډېر ښه بولینګ نندارې ته وړاندې کړی ده. رشید خان 4 اوورو کې صرف 19 رنزه ورکړي او د مقابل ټیم 2 لوبغاړي آوټ کړي دي. په دغه لوبه کې محمد نبي او ظهیر خان پکتین هم لوبه ترسره کړې وله. ظهیر خان پکتین خو زیات رنزونه ورکړي، 4 اوورو کې 33 رنزه ورکړي، خو ظهیر خان پکتین هم 2 لوبغاړي آوټ کړي. او محمد نبي بولینګ کې خو 3 اوورو کې 14 رنزه ورکړي دي، کوم لوبغاړی نه ده آوټ کړی، خو په بیټینګ کې هم چندانې بیټینګ خپل ټیم لپاره نه ده ترسره کړی. او بل به زه تاسو ته دغه ایشین کرکټ کونسل له طرف نه دغه 19 کلن ایشیا کپ چې کوم ده د دغه کنفرم تاریخونه اعلان کړي دي. زه به تاسو ته وایم چې تاسو ته ما مخکې هم دغه ویلي ول چې افغانستان به خپله اولنۍ لوبه په انډر 19 ایشیا کپ کې د همدغه میاشتې په 23 تاریخ باندې پاکستان سره که خیر لوبیږي. 25 تاریخ باندې بیا که خیر افغانستان دوبۍ سره لوبه ترسره کوي. 20 تاریخ باندې افغانستان بیا هندوستان سره په 19 کلن ایشیا کپ کې لوبیږي. او زه به تاسو ته وایم افغانستان ته پکار ده چې دغه 3 لوبه کې 2 لوبې اتمن وګټي چې سیمې فاینل ته کوالیفای وکړي. که چېرته افغانستان پاکستان باندې لوبه وبایلله یا هندوستان باندې لوبه وبایلله نو بیا به افغانستان دغه انډر 19 ایشیا کپ نه به هم آوټ کیږي. او په اخره کې به زه تاسو ته د حضرت الله زازي په هکله باندې یو ډېر مهم خبر درکړم چې پېښور زلمۍ لپاره یوه ډېره سخته فیصله ده چې حضرت الله زازي لپاره به دوی اخلي. ګوره سبا ته د پاکستان سوپر لیګ دغه اخرنی تاریخ ده او د پاکستان سوپر لیګ دغه مالکانو ته د پاکستان کرکټ بورډ له طرف نه دغه ویل سوي دي چې 10 تاریخ یعنې سبا د جمعې په ورځ باندې سبا 10 تاریخ ده. نو دغه تاریخ پورې موږ ته خپل هغه 8 لوبغاړي راولېږئ کوم چې تاسو خپل ځانو سره ساتئ. زه به تاسو ته وایم چې حضرت الله زازی به سبا ته معلومیږي چې پېښور زلمی خپل ځان سره ساتي او که دوی خوسې کوي. که چېرته پېښور زلمی حضرت الله زازی خوسې کړي نو بیا امکان لري چې زازی یو بل ټیم کې ولوبیږي. نو دغه فیصله به که خیر سبا ته کیږي. سبا ته اخرنی تاریخ ده د پېښور زلمی لپاره سخته فیصله ده. حالانکه پېښور زلمی خو وایي چې موږ زازی غواړو، خو دوی بیا بعضې نور داسې لوبغاړي دي چې هغوی پسې هم ګرځي. نو ګوره سبا ته به د زازي فیصله هم وسي، د رشید خان فیصله به هم وسي، د رحمان الله ګوربز، د نور احمد دغه د ټولو افغان لوبغاړو به سبا ته فیصله کیږي چې کوم لوبغاړي به دوی ځان سره ساتي او کوم لوبغاړي به د پاکستان سوپر لیګ بولي ته وړاندې کیږي. بولي به هم که خیر دغه 12 ډسمبر باندې ترسره کیدونکې ده. همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.